سپیرو داود شاه د سوشل میډیا مشهور ډم د علي شاه 007 پلار او د سونیا شاه خاوند په مخ باندې ګیره پرېښودلې وه، خو ولې چې نن د یوې ویډیو د کتلو نه پس موږ ته دا معلومه شوه چې داود شاه خپله ګیره خریولې ده. هغه په خپله وینا کې وایي چې ما ګیره په خپله نه بلکې چا راته نشه راکړې وه، چې کله هم زه په اوش کې رالم او ما خپل حالات ولیده نو ګیره یې راله ډېره ورانه کټ کړې وه، نو بیا زه په دې مجبوره شوم او په کینچۍ مې مکمل ګیره وړه کړه. د غلطو مجلسونو د غلطو دوستانو همدغه انجام ګرځي. خو هسې کو بیا موږ هم سوچ وکړو چې په کومو حالاتو کې د دوی ګیره ګډه وډه کټ شوې وه. ده له پکار و چې د هغې وخت تصویران هم په سوشل میډیا شیر کړي وو، نو د ډېرو ردو بدو نه به دې بچ شوي وو. اوس نه پوهېږو چې حقیقت څه دی، یقینا چې ورځ دوه یا درې پس په پوره حقیقت معلوم شي، ولې چې نن سبا د سوشل میډیا زور ډېر دی او خلک خبره پټه نه ساتي بلکې ډاګې ته یې راولي. الله رب العزت ته ټول امت مسلمه ته هدایت نصیب کی، ځکه چې امت د ډېرو فتنو سره دی. رب کائنات ته زمونږ حفاظت وکړي او ټولو مسلمانانو ته هدایت هم او داسې ناصور دی رب کائنات د معاشرې نه په مکمل توګه ختم کی، آمین.